د احمد شاه وړوکی ورور عمر شاه چې دی نو هغه د دې دنیا نه رخصت شو. ملګرو تاسو به ډېر زیات لیدلی وي که نه چې دا د دې جملې نه ډېر زیات وایرل شوی او پیچ دی کو پیچ دی کو. ملګرو دغه جمله چې دی نو په سوشل میډیا باندې په څه وخت کې ډېره زیاته وایرل شوه. عمر شاه چې دی نو دغه جمله چې دی نو عمر شاه ویلو ملګرو. او دا پاکستان کې شان رمضان او رمضان کې ټرانسمیشن جب چې نو هر کال به دی راتو او دی به چې دی نو دا پروګرامونه کول او هر کال به چې نو خلکو دې شوګانې کتلې ملګرو. اوس چې دی نو هغه د دې دنیا نه رخصت شو. دې سره یې څه واقع راغله که نه چې دا اخر کار چې د دنیا نه لاړ یو وړوکی شان ماشوم او الله پاک دی ولا مور پلار له هم صبر وکړي. الله پاک دی ولا په جنت الفردوس کې د ماشوم له اعلی مقام ورکړي. نن چې دا په دې دنیا کې نشته دی او ټول پاکستان یې پیژني چې نن د دې دنیا نه رخصت شو ملګرو. عمر شاه چې نو څنګه وفات شو دا مکمل سټوري چې دا نو یو ډاکټر ویلي ده چې دې څه وجه وه څه مسله وته ملګرو. احمد شاه ورور چې عمر شاه چې دی دا نو ویمډ دې ته وایي که نه ملګرو چې یو ته لنګ ته چې دی نو څه فلویډ ورشي او لنګ ته چې کله فلویډ ورشي نو دا ټول سیستم چې دی نو دا خراب شي او چې کله اکسیجن سیستم خراب شي نو انسان چې دی نو بیا نه پاتې کېږي هغه د دنیا نه رخصتېږي. نو دې ته هم دغه مسله وه ویمډ وته نو ډاکټران ویل چې دې ته ویمډ دی ملګرو. او ویمډ چې ورته وشو ورباندې دا ختم شو او دا د دنیا نه رخصت شو ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده یو ښایسته ماشوم چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شو. الله پاک دی وله مور پلار له صبر ورکړي او دې الله پاک په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ځکه چې ټول پاکستان یې پیژني او په ډېرو شوګانو کې چې دی نو خلکو ډېرې د شوګانې کتلې ډېرې ښکلې شوګانې به وي ملګرو. او اوس په دې دنیا کې نشته دی او ټول زموږ په دې ویډیو کې یو ښکلی عبرت هم دی ځکه چې موږ ټول د دې دنیا نه روان یو. ګورئ ښه دا دنیا چې دی نو فاني ده او نن چې دی نو دا ماشوم تللی ثواب سي موږ هم روان یو ځکه چې موږ ټول د دې دنیا نه رخصتېږو ملګرو. او موږ له پکار چې هر ټایم چې دی نو ځان تیار ساتو مرګ ته چې هر ټایم موږ ځان صفا ساتو او موږ ته دا پته وي چې پته نه لګي کېدای شي سبا زما دا سترګې په قبر کې وغړېږي چې موږ دا سوچ کولی که نه نو موږ په زندګۍ کې په دنیا کې نه به هم تکبر کولی او نه به چې دی نو موږ غلط کارونه کولی او نه به موږ د ګناه کارونه کولی. موږ چې څومره ګناه کارونه کوو موږ د دې وجې نه کوو که نه چې موږ هغه یقین ختم شوی دی په موږ کې ایمانونه ختم شوي دي ایمانونه هم کمزوري شوي دي د دې وجې نه چې دی نو موږ ته مرګ نه وي یاد. چا ته چې مرګ یاد وي که نه نو هغه چې دی نو هغه ایمان مضبوط وي هغه چې دی نو برابر وي. چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ که نه دې ماشوم ته هم دوا وکړئ پخپله هم سوچ کوئ چې نن دا ماشوم لاړ سبا پسې موږ هم د دې دنیا نه رخصتېږو موږ ټول چې د دې فاني دنیا نه ځو ملګرو. څومره کسان مې ویډیو ګورئ ضرور شیر کړئ کمنټ ډایرکټ دپاره وکړئ چې الله پاک وله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.